طول سياسي قائدين تپوسكم دا طول مذهبي جماعتون تپوسكم ابو بکر ولی غلا وارث ہے دا ابو بکر څوک نشتا دا عمر څوک نشتا نن عمر نن ابو بکر نن معاویه په دې ملک کې سره وارث پاتې شو بس عام دی د کنزل کېدلی شي او دا غیر څوک دفاع نه کوي زمانو دا زمونږ د ایمان مسله ده دا زمونږ د عقیدې مسله ده منگا اعلان دا کو ابو بکر لا وارث ترے عمر لا وارث ترے تمام صحابہ کرام لا وارث لدی انشاءاللہ تعالی زبانی موجود دی ستاسدار خبر جواب پک انشاءاللہ تعالی او اگید قرآن نے انکار پدے وجبانے کڑے ہو چې قرآن کې د صحابو دغه عصمت ذکر دی او قرآن کې د صحابو دغه صفاتونه ذکر دي ځکه خو هغې دا انکار وکړو چې قرآن ته موږ تیار نه یو هغې خو برای راست نوي زمانو کتابونه تاسو مطالعه کوي علامه احسان الهي ظهیر رحمه الله مستقل کتاب ولیکي شیع القرآن په نوم باندې مطالعه کې هغه تاسو به هغې ټول عقاید بیا مته وګورئ په دغه کتاب کې چې د قرآن په کوم طرز باندې انکار کړی دی زمانو خبرې ډېرې زیاتې دي خو چونکې مشران هم راغلي دي موږ په خپله باندې ستړي ځکه د جمعې خطبه هم ویلی شوې ده خو صرف تاسو ته مې دا خپل پیغام شریک کو ټول خلکو ته موږ دا پیغام ورکوو حکومت ته موږ دا پیغام ورکوو یوه خبره کوم اخیری د ګیلې په شکل باندې کوم کم چې صاحب اقتدار خلک دي موجوده حکمران دا یې نه زموږ یو غټه ګیله دا ده غټه ګیله مخکنو حکومتونو کې دومره په کولاو انداز باندې د صحابو ګستاخي نه وه شوې څومره چې په دې حکومت کې وشوه زه تپوس تا کوم ولې تاسو هم د صحابو دشمنۍ ته وړېوالي دي دقه یو جواب راکوئ الله رب العالمین دې موږ د صحابه کرامو د هغې دفاع کوونکي جوړ کړي د هغې سره د الله زموږ مینه پیدا کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين